په دې لنډو کې چې دا کومې کیسې د چین طرف نه جوړېدې چې موږ به سیپیک جوړوو وخان کوریډور به جوړوو یورپ ته به او سنټرل ایشیا ته به په دې لاره ځان رسوو د خپل کاروبار دپاره به نوې لارې ګودرې ګورو نو د هغې د مخنیوي دپاره دا اوس نوی چې د دهشتګردۍ په نوم باندې کوم جنګ شروعات وشو په دې کې هماغه قوتونه دي نو هماغه سوچ دی هماغه فکر دی نو دا یو نوی عالمي جنګ شروع شوی دی د دې خطرناکه لوبه ځکه داسې ده چې دا یو نوی عالمي جنګ شروع شو نو په عالمي جنګ بدقسمتي دا ده چې کېږي زموږ په خاوره ګټه موږ ته هېڅ هم نشته د ټولو نه اول خو د نیشنل ډیموکریټک موومنټ یا د ملي جمهوري غورځنګ د مردان د تنظیم ډېر مشکور یم چې مونږ له دا موقع راکړه چې د خپلو تیرونو سره د مشرانو سره د ځوانانو سره دلته مونږ مخامخ شو او د وطن په د روانو ستونزو په د موجوده حالاتو په راتلونکي وخت کې زمونږ چې کومه سیاسي تګلاره ده په دې باندې تاسو سره مونږ لیدل کتل وکړو ملګرو حقیقت دا دی چې زمونږ د ستونزو د ټولو نه غټه وجه چې کومه ده هغه دا ده چې مونږ د سیاست سره هغه شانتې مینه نه ده ساتلې چې کم د وخت ضرورت و یا کم د هر قوم دپاره د هغې د ارتقایي عمل د هغې په ارتقایي عمل کې او د هغې د ترقۍ دپاره د یو قوم ضرورت دی په دې خاوره بېلابېل مختلف قسمه قوتونه تیر شو مختلف قسمه دلته منصوبې تیرې شو مختلف قسمه دلته پراجیکټونه تیر شو او هر چا د خپل ګټې دپاره خپل مقصد دپاره د خاوره استعمال کړې هم ده د دې خاورې ځوانانو د دې خاورې باندې هغې خپلې منصوبې دلته چلولې دي خو زما بدقسمتي دا وه چې زما هغه پویه او هغه شعور بونه چې ما دغه حالاتو مقابله کړې وه د خپلو خاوره ژغورنه مې کړې وې دلته په دې خاوره لوی لوی تاریخي قامي تحریکونه تیر شوي دي دلته د پیر روښان تحریک تیر شوی دلته د فخر افغان باچا خان تحریک تیر شوی دی دلته د هغې نه بعد په تسلسل کې مختلف اوقاتو باندې مختلفې کیسې تیر شوي دي د وطن د بیدارۍ دپاره د وطن د آبادۍ دپاره خلکو خپل کردار ادا کړی دی خو ولې په دې موجوده وخت کې چې مونږ ګورو چې د دې خاورې ته چې د سیاست ضرورت په د نن وخت څونه دی دونه زما په خیال د پښتني خاورې په تاریخ کې دونه زیات ضرورت دی ته د سیاست نه دی پېښ شوی دنیا لګیا ده دلته چې پاکستان کله جوړېدو او انګریز د هندوستان نه وتلو نو هغه دا سوچ کولو چې ټول عمر دا هندوستان چې کوم دی دا د سنټرل ایشیا دپاره د سرو زرو مرغۍ پاتې شوې ده نو دا عین ممکن ده چې دلته یو بل داسې یو غټ سیاسي قوت بیا په راتلونکي وختونو کې جوړ شي چې هغه د روس هم خطره ووته هلته هم کمونیزم بیخي په خپل پیک باندې و سره د چین هم خطره ووته نو دوی دا سوچ و چې که دا خطه هم تر دې قوتونو ته په لاس ورغله نو دا به یو دونه غټ قوت زموږ مقابله کې په دنیا کې جوړ شي چې د هغې مقابله به بیا په اقتصاد کې ځکه چې اقتصادي عوامل هم که سړی وګوري نو دا ټوله خطاب هغه ټولو جوایزو ورته پوره ده دا ټول جزیات چې کوم پکار دي د دې یو سیمې د اقتصادي پرمختګ دپاره هغه ټول په دې خاوره کې موجود نو دوی اراده دا وکړه او فیصله دا وکړه او منصوبه دا جوړه کړه چې دا خاوره به مونږ دغه شان د خلکو ته حواله کوو چې زموږ سوچ و فکر زموږ پالیسۍ هغې ته به دوی دوام ورکوي او د هغې د لاسه او د هغې په زور او د هغې په پالیسو به زه دلته خپل منصوبې سرته رسوم نو بیا موږ ولیدل چې څنګه پاکستان جوړ شو څنګه پاکستان د امریکې د یو قانوني کردار ادا کو د پاکستان د فوج په ذریعه دلته وخت په وخت مارشالګانې ولګېدې دلته د امریکې سره د سیټو د سنټو
معاهدې وشوې. بیا هغې نه پس زمونږ د خاورې چې بنیادي کوم ټرننګ پوینټ و هغه د افغانستان د جنگ د جهاد په نوم باندې چې هلته کوم دی جنگ شروع کو. بنیادي طور د امریکې جنگ و، د امریکې ګټه وه پکې، د هغې خپل یو سیاسي مقصد و پکې، د روس ورانولو دپاره او د هغه د اقتصادي پرمختګ دپاره هغه یو منصوبه جوړه کړه. نو په لکونو پښتانه پکې مړه شول، په لکونو افغانان په دې جنګ کې مړه شول او د هغې جنګ په رڼا کې زما خاوره ته تش مرګ ژوبله راغله، ټوپک راغی، قسمه قسمه وسله راغله، قسمه قسمه منشیات راغلل. زما پوره 2-3 نسلونه یې تباه کړل. بیا هغې نه پس 9/11 وشو، امریکا دلته راغله او د امریکې د راتګ نه پس 20 کاله هغه بیا نوره دلته تېر کړل او 20 کاله پس بیا هغه یو بل یوټرن واخیستو، هغه علاقه یې ټوله بیا هماغې خلکو ته حواله کړه چې کوم یو قسمه جوړ کړي ده او د ده مقصد یو ځل بیا دغه شو چې په دې ټوله خطه کې مرګ ژوبلی او خلک یو بل وژني، وینه تویي او په یو نوم په بل نوم یو ګروپ راپاسي بل ولي، بل راپاسي بل ولي، سیاسي خلک پکې نه محفوظ. نو دغه شان تفریح چې کوي په دې کې بیا نه اقتصادي پرمختګ کیږي او نه پکې بیا چې د ټوله سیمه د ټوله ورسره بیا ډسټرب وي. نو دا اوس چې کوم هغه منصوبه جوړه کړه او د دوحې مذاکراتو د دوحې منصوبې په ذریعه افغانستان طالب ته حواله کړو. نو دا داسې نه وه چې کنې دې د افغانستان نه په دې نیت وتو چې دلته دې دا خلک راشي حکومت ته هغې ته پته ده چې دې چې راځي نو مرګ ژوبله به خامخا راځي ورسره. دا 20 قسمه خلک دی، دا چرې په یو لاره مزل نشي کولی او بیا په داسې وخت کې چې دې سره نه قاعده وي، نه قانوني، نه آئین ورسره، نه څه ضابطه وي چې د هغې لاندې ته ژوند تېر کړي. نو چې بیا په افغانستان کې حالات داسې وي نو بیا به ته سنټرل شام ډسټرب وي، روس هم ته ډسټرب وي، تاجکستان ازبکستان به هم ته ډسټرب وي، ایران به هم ته ډسټرب وي. دلته به زموږ سره په ګاونډ کې چې چین پروت دی هغه به هم ته په تکلیف وي. او دا هغه د امریکې بنیادي مقصد دی چې هغه دا چې څونه انګلو سیکسن امپایر دی که برطانیه ده که امریکا ده، دا چې دلته نو د برطانیې د وتلو فیصله وشوه نو دا منصوبې د هغه وخت نه دي جوړې کړې وې. مقصد د دې دا و چې دلته بل داسې سیاسي قوت و اقتصادي قوت د دې مخې ته را نه شي. اوس په دې لنډو کې چې دا کومې کیسې د چین طرف نه جوړېدې چې موږ به سیپیک جوړوو، افغان کوریډور به جوړوو، یورپ ته به او سنټرل ایشیا ته به په دې لاره ځان رسوو، د خپل کاروبار دپاره به نوې لارې ګودرې ګورو. نو د هغې د مخنیوي دپاره دا اوس نوی چې د دهشتګردۍ په نوم باندې کوم جنګ شروعات وشو په دې کې هماغه قوتونه دي، نو هماغه سوچ دی، هماغه فکر دی. نو دا یو نوی عالمي جنګ شروع شوی دی. د دې خطرناکه لوبه ځکه داسې ده چې دا یو نوی عالمي جنګ شروع شو. نو په عالمي جنګ بدقسمتي دا ده چې کېږي زموږ په خاوره، ګټه یې موږ ته هېڅ هم نشته، موږ ته سره تاوان دی. زما به پکې بیا یو پوره یو نوی نسل تباه کېږي، یو نوی نسل به پکې بربادېږي. زموږ په دې معاشره کې د تشدد په دې تېر شوي وختونو کې څونه وو دا به د هغې نه هم سیوا کېږي. دلته به نور هم وینه بهېږي، دلته به نور هم بم دماکي، دلته به نور هم خودکش دماکي، دلته به نور هم دغه شانتې خدای دې نه وکړي. خو دا په پېښور کې چې کومه واقعه وشوه په دې پولیس لاین کې منصوبه داسې جوړه شوې ده. نو په دغه شانتې حالاتو کې اوس د دې خاورې د هر یو بچي، د هر یو مشر او د هر یو ځوان بیا دا فرض جوړېږي چې په دې خبره ځان پوهېږي، په دې پروګرام ځان پوهېږي چې اوس دا طبعي کومه راله د دې مخنیوی به زه په څه کوم، په کومه طریقې سره کوم. دا اوس هم چې لږه ډېره دا کیسه ور تم شوې ده، دا په دې وجه ورته شوې ده چې هلته اولس راپاڅېدو، په صوابۍ کې راپاڅېدو، په باجوړ کې راپاڅېدو، په سوات کې راپاڅېدو، په مومندو کې راپاڅېدو، په بنو کې راپاڅېدو، په وزیرستان کې راپاڅېدو، په ټول پښتونخوا وطن کې راپاڅېدو. د هغې ولسي پاڅون د دې ولس د مزاحمت د وجې نه دومره وشو چې هغه منصوبات تر څه حده پورې فلحال ختمه نه شوه، خو فلحال لږ بریک نیولی. خو دا یو مسلسل عمل غواړي. دا داسې نه ده چې که یو جلسه زه وکړم بس هغې نه پس خورا جرګه شي او بیا سبا ته به حالات ټیک کړي. سیاست یو مسلسل عمل دی او په یو مسلسل عمل باندې به دا ټوله کیسه مونږ
د دې خاورې نه ورکوو